د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مسعود اندرابي چې د ننګرهار د نوي امنیه قومندان د پیژندنې لپاره دغه ولایت ته راغلی و، نوموړي ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په ځپلو کې د امنیتي ځواکونو ولس مېړانه وستایله او د لا ښه امنیت لپاره یې د نوي امنیه قومندان سمنوال ایمل نیازي ټاکنه غوره وګڼله. کورنیو چارو وزیر دغه راز د ولایت کې د هدفي وژنو او اختطافونو د کنټرول په اړه وویل چې نوی امنیه قومندان به یې د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د مبارزې له ادارې سره په ګډه یو پلان جوړ کړي. زما اول هدایت د نوی قومندان صاحب ته او تیر شوی نظامی جلسه چې موږ درلوده د رئیس صاحب امنیت ته دغه و چې باید یو ځانګړی اساسی او تهدابي برنامه تیار کړي چې د دغه عوامل او دغه شبکې چې په دې هدفي وژنو لاس لري دا زر تر زره ونیول شي او د قانون پنجې ته وسپارل شي. په ورته مهال د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ په دغه ولایت کې ښه همغږي د دې لامل شوې چې شلو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ شوی. د وړاندې وایي ننګرهار کې داعش ډله له منځه تللې چې په دغه برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سربیره د خلکو قرباني هم د یادولو وړ وبلله. میخیل له نوي امنیه قومندان هیله څرګنده کړه چې د تیر په څیر د امنیت د پراختیا او غښتلتیا لپاره کار وکړي. د مرکزي حکومت یو خاصه توجه د ننګرهار ته ولو که موږ لاسته راوړنې لرو خو دښمن هم دلته متوجه دی چې دا لاسته راوړنې خرابې کړي، اما الحمدلله کوم هغه پلانونه چې موږ لرو او کوم حمایت چې د مرکزي حکومت دی دښمن به په دې خپل اهدافو کې ناکامیږي او دلته به یو مطمئن امنیت راځي. په همدې حال د ننګرهار نوي امنیه قومندان سمنوال ایمل نیازي د ګڼ شمېر مشرانو مخورو ولس استازو په شتون کې وویل چې قاچاقبرو، اختطافچیانو، قاتلینو او وسلوالو پر خلاف یو شان اقدام کوي او په اړه به یې له هیڅ رحم څخه کار وانخلي. که هلته اختطاف ده، که هلته قتل ده، که په هغې ځای کې قاچاق د مواد مخدر دي، که وغیره وغیره وغیره، ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافچي په دې خلکو باندې هیڅ نوع رحم پکار نه ده. بل لور د ولس استازي بیا د دې ولایت د ځینو ولسوالیو ترڅنګ د جلال آباد ښار له اوسني امنیتي وضعیت ناخوښ دي او پر وینا یې چې په ښار کې له ولسوالیو راغلي یو شمېر مخور او سپینګیري له څو میاشتو راهیسې د ښار په زړه کې په نښه وژل کیږي چې دې چارې خلک په ویره کې اچولي. نو خو په ښار کې د حالت چې وګورئ دا واقعیت د ښار ولسونه تشویش باعث کړي دي چې په ښار کې نه ملک خوندي دی، نه تجار خوندي دی، نه مشران خوندي دي، نه سپینګیري خوندي دي، نه هغه ډاکټران چې دلته د ولس خدمت کوي او هم خوندي دي. په یو نور ډول باندې تاسو نه کتل د ښار نه په دغه تېرې میاشت کې د دوه ډاکټران اختطاف نه شول چې اوس هم یو د هغو سره د یو اوس راخوشي کړو په بدل د پیسو راخوش کړي. د ښار مین نه خلک تښتول کېږي. د ننګرهار لپاره نوی امنیه قومندان سمنوال ایمل نیازي په داسې مهال ورپېژندل کیږي چې د ولایت لپاره مخکینی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز شاوخوا 9 میاشتې ماموریت وکړ.